خوست کې د 20مې رسنۍ په توګه د پولیس غږ راډیو نشرات پیل شول. د مسؤلینو په خبره چې یا د راډیو به 24 ساعته نشرات ولري چې په ترڅ کې به یې په بېلابېلو ټولنیزې، پوهنیزې، خبري او نورو برخو کې خپرونې چمتو کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د عامه اړیکو لوی رئیس مولوي حکیم همت زیاته کړه چې یا د راډیو به یوازې د دولت نه بلکې د ولس د ستونزو انعکاس هم وي چې د دولت او ولس ترمنځ د وطن په له منځه وړلو کې به مهم او کلیدي رول ولوبوي. چې د پولیس راډیو چې د کورنیو چارو وزارت پر مستقیم اشراف لاندې خپرونې کوي. د افغانستان په کچه په محدودو ولایاتو کې یو هم د خوست جهاد پال او د رسنیو ګرم میدان ولایت ته سیاده راډیو به د خوست ولسونو، د خوست ادارې، د خوست لیکوالانو، شاعرانو، په دین او وطن مینو ځوانانو ته په خپل مټ دینی، سیاسي، فرهنګي او کلتوري موضوعات وړاندې کوي. په همدې موخه جوړو شوو مراسمو کې د خوست امنیه قومندان ملا عبدالله حماد د تیرو 6 میاشتو لاسته راوړنې هم له رسنیو سره شریکې کړې. نوموړی وایي د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې منصوبینو په تیرو 6 میاشتو کې 420 بېلابېلو جنایي پیښو لکه غلاو، وژنو، جیلکاریو، قاچاق، شکنجه کولو، تښتونو، ضرر رسونو، نامشروع اړیکو، فریب، زورواکیو، عامه نظم ګډوډولو او نورو بېلابېل ډوله جنایي پیښو ته رسېدنه کړې چې په تړاو کې 221 کسان نیول شوي او له خپلو دوسیو سره یو ځای عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي. د کورنیو چارو وزارت بیان عبدالمتین قانع هم پولیس غږ د خوست په غږیزو رسنیو کې غوره زیاتونه یاده کړه. ویل چې د ویاړ ځای دی چې د یاد وزارت په چوکاټ کې په نورو ولایتونو سربیره په خوست کې خپل نشرات پیلوي. د نړۍ معاصر سیاست کې د مطبوعاتو اهمیت او دغه صفا او دغه تبلیغاتي جنګ چې د غرب او شرق له لوري موخه ته راغلی دي او دغه وخت چې ځوانان په دغه بهیر او په دغه ډګر کې خپل رسالت ادا کړي. موږ د ټولو ملي رسنیو او هغه نړیوال رسنیو مننه کوو چې په جهادي بهیر کې موږ سره وو. نن هم د اسلامي نظام د استحکام لپاره او دغه د بقا لپاره او دغه د لاسته راوړنو د انعکاس لپاره باید یاد کړو چې پولیس غږ راډیو په کابل سربیره په هرات، ننګرهار، لوګر، بلخ او دا د اوس په خوست کې خپل نشرات پیلوي چې د کورنیو چارو د عامه اړیکو لوی ریاست په چوکاټ کې به خپل فعالیتونه پر مخ وړي چې د مسؤلینو په وینا د دولت ترڅنګ به د خلکو د ستونزو انعکاس هم وي.